خواند بدن خابر ندا خابر دمریو ازل ندا خشت کړي د برېښنا شرکت څلورو خالي بستونو لپاره له 150 کسانو ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت د خالي بستونو بشپړولو او کار اهلي کار ته سپارلو په مخه څلورو بېلابېلو بستونو کې د وړ مسلکي کسانو ګمارنې په مخه له 150 حاضرو وړ کسانو لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. د برېښنا شرکت اړوند دغو بستونو لپاره 408 کسانو نوملیکنه کړې وه چې 148 وړ کسان ترېنه د لیکنۍ ازموینې لپاره غورچاڼ شوي وو او 150 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و چې د مرکې له پړاو وروسته به وړ کسان په دندو ګمارل شي. د ازموینې ګډونوال د ازموینې د بهیر او شفافیت څخه ډاډ څرګندوي. و امروز ما آمدیم در یک فضای باز آری از هر گونه تقلب و سوء استفاده امتحان خود سپری کردیم. خیلی یک امتحان شفاف و دقیق بود. هر جوان هم توقعش است که در یک بستی که امتحان میته باید به ارزوهای خود برسه. خو دیگه میبونیم به فیصله داورک چی میگن. د برېښنا شرکت رهبری تل هڅه کوي چې د ازادي سیالۍ له لارې وړ او مسلکي کسان په خالي بستونو کې په دندو وګماري.